کینئ ها چې دې دیوال نه راونه خوځئ په دې قوازه باندې ستا نن درېیمه ورځ ده چې ته پې لګیا یو او په چینو په ډوډۍ خو دې را لړس کړی کړو د خدای بنده او په خبرو باندې خو اسمان دې را کوزولو چې د دې ټول کور چاردیوالي به په یو میاشت کې وکړمه ستا نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې په دې دیوال کې لګیای او ټولې درې ردې نه دي کړي او دا دی بیا د چوټۍ ټیم دی د خدای ظالمه لږ لاس خوځوئ که نه یاره نیکه نو د کرنډۍ نه خو مخکې کېدی نه شم نو مونږ خو یو سیکنډ له ناست نه دا څه د بلاکونو آبادي خو نه ده دا خو د خښتو آبادي ده نو که وایې چې دا کار دی په شرمونو سبا به بیا غوته غوته کوې چې کار دی په شرمونو باندې وشم زه خو یو سیکنډ له ناست نه یم نو ته دا ګورو نه لګیا نه یاره تاسو عجیبه خبره کوئ مړه دا چې یو ډوډۍ د ځان سره سنبال که سړیا مړه که ما ته داسې پته وې په تا باندې ما یو خښت هم نه لګوله اوس کار دی شوی دی اوس دا کار اوس وباسه عالم په دې کلي کې چا ټک نه کو خلکو پېژندلی خو زه مړه ستا د دې کار نه به م الله خلاصې وکړي پوه شوې الله به م څه ثواب برابر کړي بې ته لکه مساله راوړه مړه السلام علیکم وعلیکم السلام دا دیاړۍ باندې کنه ټیکا دی اغستې ده دیاړي راکړئ جي 1500 روپۍ دیاړي راکړئ 1500 روپۍ او جي ډېره کمه نه ده 1500 روپۍ یاره خان جي بس دلته خو دغه 1500 روپۍ چلېږي خو په هغې کې م نیک دومره ګوره ګوره کوي هر وخت چې کوم دی تندی راچولی وایي کار دی داسې دی او کار دی وینسته او بس دا هر وخت یې بس پرځول او شرمول دي وخته ستا سره د خپل فن قدر نشته دی ما ته اوس دلته چا یو ځای ښودلی دی 15 منزله دی کور جوړېږي نو هغه اینه ما زه ټیکهدار یم په لکي مروت کې مې تقریبا چې کوم دی د پرونۍ ورځې سره یو 15 بنګلې هلته کې دي او منډي بودین کې مې یو لس ځای کار روان دی ما سره خو لیبر ډېر زیات لګي او په تاکال کې چې کوم دی نو پیښور تاکال کې یو 2 پلازې مې شروع کړي دي نو که ستا لږ غواړي نو د پیښور دې کار کې چې راسره 2500 روپۍ به دلته د ورځې میلاوي دلته په 1500 روپۍ خو ستا د بال بچ کار نه کېږي ګور یاره خان جي بس ډېره زیاته مجبوري م ده ګینه والله داسې تنګ کړی یم که نه که په لکي مروت کې او یا منډي بودین کې بیا له د کار غواړي که نه نو هلته به د 3000 روپۍ ورځ درکړو یاره خان جي اصل کې بس بال بچه مې وړوکی دی ډېر لرې خو نه شو تللی نو که د پېښور دا کار کېږي انشاءالله دې کې بر سره خیر دی ته د نیک سره خبره وکړه که لاسي دي خبره کېږي نو ټیم پکې مه ورکوه دلته به درته 2500 درکړم هلته به د 3000 روپۍ خان جي یو سیکنډ ورسره ناړم یو سیکنډ ډېر دی که لږ داسې دا ډېر هله پوخ کړو که نه ما ته خو کار نه میلاوېدو زما دا کرنډۍ مرنډۍ ورته ما نه به بالکل نه وسګارېږي غټې ټیکې را سره دي یو سیکنډ کار ورسره نه کوم خدای دې د کور د دې کار سوران نه کړي زه خو د شیره کړم یا الله راځه دې کې بیا د دغسې دي دا خان جي 2500 هم راله مه راکوه 2000 روپۍ راله راکوه مړه شپه ورځ کار بدله کوم خو د دې مصیبت نه مې خلاص چې د لارې کریم دله ورسره در نه کمه که نه نو دا ټیکهداري به زه پرېږدم الله دې تا ډېر خوشحاله کړي بس د دې غټ مصیبت نه مې خلاص کړه دا نن ورځې دا کار هم ورته پرېږدم کار مې دېړه ته پرېوت دا کومه صفایي چې دې کړی او دا کوم ماحول چې دې دلته کې ماشاءالله برابر کړو که نه چې داسې زما سره وي ټول عمر کې برابر انشاءالله د دې نه به م دله انشاءالله ښه خواري کوم او صفایي نیک څه دې خبره کوه که کېږي راځه نیک پرېږدوه نیک پکې چا راوستی مړه دغسې نیک دی زما هغه تېر شوي مې سامان مال راټول کړی که بوجۍ کې واچوم میلمه په خیر راځي خان جي ما له حساب کتاب کوه شابه زه تا سره نور یو سیکنډ کار نه کوم یو سیکنډ ډېر دی کو لږ حساب کتاب کوه
شابه 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 پیسې روباسه. ولې یار خیر دی؟ خیر خیر پیدا و بس مال خپل پیسې راکړه زه تاسو نور یو سکند دلته کار نو. د خدای ظالمه بیا به خپه ارمان به کې ګوره بیا دلته یو میټ هم نه پرېږدمه. مسې داسې فرشته غوندې کې انسان الله راوستو او 2.5 روپۍ دیاړي راکړي یو سکند تاسو تا خو مال لړ بوخ به دې مړه په دې کلي کې خو 100 روپۍ دیاړي زه تاله بیا هم 1500 روپۍ درکړم تا 100 روپۍ کېږي چې درکړم دله. شپږ ورځې کار مې سره کړی دی او بس روباسه پیسې دا نیمه ورځ تلر کوه 9000 کېږي 9000 روپۍ راکړه دا واله 1000 روپۍ زه خو بیا به خپای ګورې د لوګو توندو به مړ شه مړ خو یو مین کار به نور تاسو ونه کړم. ټیکهدار د سکی ټیکهدار زه خپل کار کوه تاسو نیکه دا خوار مست دی چې د سره پیټه کم ونه کړي او دله د دیاړي 100 روپۍ ورکولی 1500 1200 روپۍ راله دیاړي راکوه که 1200 مې په 1100 روپۍ هم د سره کار کوم چې د ده نه مې کار ډېر ونه کړو او پراګرس مې ښه نه او د ده نه مې صفایي ښه نه ونه کړه دغه دیاړي م راله مه راکوه او چې یو ډوډۍ خو څه کې اب هم پسې زه ځان له د کوره راوړم په دې خلکو د سره کار مه کوه ټول کار یې دله شرمولې نیکه زما کار او صفایي به ویني چې څونه پراګرس ته زه د ورځې راباړم. یاره ته نرې د نر سړي ماته پته لګي د ده 1500 دیاړي به ستا 2000 روپۍ شوله. خانجي ډېره غټه غلطي رانه وشوه دا پیسې م جب کې واچوه دا واچوه جب کې دا وله خیر دی ځه ور ټایم بم پکې کوم د اخره له پیسې مه راکوه مې کار هم صحیح ښایسته کار ده دنه چې د ډېر کار وکړم ګوره انسان نه غلطي کېږي که نه خیر دی راشه دا سړی بوځه دا وله پیسې زه شابه ځه بس ما ته کس میلاو شو تا خو پکې لانجې کولې خانجي د واده ته د اوس نه ورخېږم ورشه دغه مخامخ که واده نه وخېږه ابې دا سړی بار که شابه هله راځه ورور خانجي سوال درته کوم که واړه واړه بچي مې دي نیکه دا ټول کار بدله په 15 ورځو کې راغونډوم او چې دله راغونډ نه کړم دا ګیلکاري به درته زه په دې ځای باندې پرېږدم وینه اوس دا خوار مست دی نیکه دوی کارونه نه کوي دا مستیانو له دلته چې تی نه کې زه یې وله کوم که نه دا زه دا دوکه ولې کړم دوکه کړې ته چې زه ټیکهدار یم زه به د ده سره دې دوکه باز سره کار کوم